ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. زما عزتمندو ورونو یو بهترین عبادت هغه دا دی چې د شپې په آخره حصه کې انسان راپورته شي او د الله رب العالمین دپاره منځونه وکړي، دعاګانې وغواړي، دارنګې تلاوتونه وکړي. او خاص کر په دې رمضان کې انسان ته ډېر فرصت وي چې همدا شپې خو مس نه کړي او چې دا وختونه ته فضل او عبث او بې فایدې لاړې نه شي. ابو هريره رضی الله عنه فرمای، بخاری او مسلم کې دا حدیث دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل الله رب العالمین اسمان د دنیا ته راکته کیږي څنګه چې داغه د شان سره مناسب وي. چې کله د شپې هغه اخیرنۍ حصه شي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې الله رب العالمین आवाज کوي چې من يدعوني فاستجيب له. څوک شته دی چې زمانه دعا وغواړي چې زی دعا قبول کم. من يسألني فأعطيه. څوک شته دی چې زمانه څه وغواړي زی ورکم. من يدعوني معنا دا هم ده څوک شته چې زما بندگی وکي زه د هغه بندگی قبول کم. من يسألني څه شی وغواړي زی ولا ورکم. من يستغفرني. څوک شته چې د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړي زه ورته بخښنه وکم. نو دا څومره یو ښکلی بهترین چانس دی د هر مسلمان دپاره، ښکلې موقع ده چې په دغه ټیم راپاڅېږي او رب العالمین ته ودرېږي او عبادتونه وکړي او په لسان حال او په لسان قال باندې داسې ووایي چې هغه زه یم چې هم عبادت ته ضرورت لرمه چې ستا بندګي وکړم، هم دعا ته ضرورت لرمه، سوال ته ضرورت لرم چې تا نه څه وغواړم، او هم چې کوم دی بخښنې ته ضرورت لرم رب العالمینه چې ته ما وبخې. قرآن کې هم د داسې خلکو ډېر صفات بیان شوي. الله رب العالمین فرمایي الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. د الله نیکان بندگان هغه دي چې صبر پکې وي، رښتیا وایي، عاجزي پکې وي. والمنفقین د الله په لار کې خرچه کوي. والمستغفرین بالاسحار د پښمنۍ په ټیم کې په اخرنۍ حصه د شپې کې په دې کې استغفار او بخښنه غواړي د رب العالمین نه. په یو روایت کې داسې راغلی مسلم کې چې ان فی اللیل ساعة، په شپه کې یو ټیم دی چې دغه ټیم کې مسلمان چېرته د دې ټیم سره برابر شو او دعا یې وغوښته، څه شی وغوښتل، که د دنیا شیز غواړي او که د آخرت غواړي، الا اعطاه الله ایاه وذلک کل لیلة. الله یې خامخا ورکوي او دا په هره شپه کې دا ټیم دی، صرف د رمضان پورې خاص نه دی بلکې په هر شپه کې دا ټیم رب العالمین مقرر کړی د بندگان دپاره چې دا بندگان راپاسېږي الله ته ودرېږي. الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو شوق او رغبت، مینه او محبت د عباداتو سره پیدا کړي او رب العالمین دې موږ او تاسو له توفیق راکړي چې د شپې راپاسېږو او د رب العالمین بندګي وکړو.